أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دین روان دي آیاتونو مبارک کې الله د مشرکینو د کافرانو مفسد او فسادی عقیدی بیان کړي چې دوی د الله د پاره هغه سيزونه خوخی چې کوم ځان د پاره نه خوخی وی الله د پاره لوریان خوخی او په خپل ځان د لوریانو نه خوخی ځان د پاره او بیا د دروغ دا خبریم کوي چې څنګه دنیا کې مونږه په عيش او عشرت کیو دغه شان به اول هو قیامت نشتا په قیامت قائم مشي نو مونږ له بیا په قیامت کې هم ډېر لوی خوالی وي او غروالی وي او جنت پوي. الله د دې دغه عقیده رد کړه او وی فرمایل چې ارګز د دې خلکو د پاره پرود د قیامت خوالی نشتا بلکې د جهنم اور دی او د ټول لړم بني بدا خلق جهنم اور ته ورځول شي. اوس دلته الله خپل حبیب ته په دې لومبني آیت کې تسلی ورکړي. د الله پیغمبر په دې باندې ډېر زیات حریص و چې دا مکه معظمه دا مشرکین اسلام قبول کړي، لیکن مشرکین مکه هغه چې کوم دي په خپل هغه بت پرسته باندې هر درمی کوله او د الله پیغمبر پورې خنداګانې کولې. د الله پیغمبر ته په دې خبرو باندې کله کله غم او تکلیف راته نو الله اوس په حبیب ته تسلی ورکړي چې تالله لقد ارسلنا الى من قبلك. د الله د قسم وي چې یقینا په تحقیق سره الله یې مونږ را لېږلي دي ستانه روان دي امتونو ته پیغمبران. اوس هغه امتونو ته چې کوم پیغمبران راغلي وو نو شیطان چې کوم دی هغه امتونه د خپل پیغمبر نه د لرې کولو کوشش شروع کړو. فزین لهم الشیطان اعمالهم، پس ښایسته کړو شیطان هغوی ته اعمال د هغوی چې هغه اعمال د هغوی کفر او شرکو. نو څنګه چې دا مخکې کافران شیطان د خپل پیغمبر نه لرې کول او په کفر او شرک مبتلا کول او فهو ولیهم اليوم، نو دغه شان نن ورځې ویا اوس په دې زمانه کې چې نن دا کم کافران او مشرکین دي د دوی دا شیطان چې کوم دی دوست ګرځېدلی دی او دوی چې کوم دی دا شیطان دا مشرکین ته نه لرې کولو کوشش کوي او دوی ته کفر او شرک چې کوم دی هغه ښایسته کوي. او دا کافران او دا مشرکین چې کله د شیطان په دوستانه کې راغلي دي او ګیر شوي دي او ستا د نبوت نه انکار کوي او کفر شرک کوي نو ولهم عذاب علیم، دوی د پاره بیا عذاب درناک دی. بل دیم تفسیر د دیو فهو ولیهم اليوم علما دام بیانې چې څنګه د دنیا کې د شیطان د کافرانو دوست دی او دی وسره دوستانه کوي نو پر ورځ د قیامت خو چونکې د چا به څوک مددګار وي نه به څوک دوست وي، خو بیا هم چې کوم دی دوی د کافران او مشرکان دوی به چې په ورځ د قیامت په هم زمونږ د شیطان دوست وي او زمونږ به شفارس کوي مونږ به د عذاب نه خلاصوي. نو چې کله په ورځ د قیامت دا کافران په خپل هم عذاب وویني
او دا شیطان هم په عذاب کې گرفتار وویني نو دغه دی کې د دې کافرانو به دا یقین راشي چې را دا شیطان خو خپل ځان د عذاب نه نشي خلاصولی موږ به څنګه د عذاب نه خلاص کړي نو دغه دی کې بیا به دې کافرانو ته او دغه شیطان ته به وویلی شي بطور زجر او تنبیه او دا طنز او استهزاء چې نن ورځ ستاسو دا شیطان ملګری دی څنګه چې دنیا کې ستاسو ملګری و خو لیکن دی چې کوم دی اوس هغه خپل دوستانه حق ادا کولی نشي او تاسو د عذاب نه خلاصولی نشي او تاسو به هم د شیطان سره هم په د عذاب درناک مبتلا یې ورپسې بل آیت کې بیا الله تعالی د نبی علیه السلام په زمانه کې چې کوم مختلف د خلقو نه ځان نه جوړ کړي ادیانو یهودیانو به چې کوم دي عزیر السلام ته د الله زوی ویل عیسایانو به چې کوم دي عیسی علیه السلام ته د الله زوی ویل مشرکینو به چې کوم دي فرشتې چې کوم دي د الله دپاره لوریانې ګرځولې دغه شان بوتانې چې کوم دي د ځان خپل معبودان ګرځولو دا د خدایان دي مونږ د دې عبادت کو دي به مونږ چې کوم دي د عذاب نه خلاصوي زمونږ دا کارونه کوي دغه شان دوی د ځان نه چې کوم دي بعضې حلال څیزونه حرام ګرځولي وو چې هغه چې کوم دي هغه د اوښانو متعلق صاحباو وغیره چې کله به چې کوم دي یو اوښه د بوت په نوم باندې به پرېښودله نو هغه به ځان باندې حرام وګرځوله نو الله اوس حبیب ته فرمایي چې د دې دا کم مختلف قسمه غلطی عقیدې دي او شبهات دي د دې چې کوم دي ته دا زائله کا او دې ته وضاحت وکا چې وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه الله یې موږ نه دی نازل کړی پتا باندې دا کتاب قرآن مگر د دې دپاره چې ته کولو واضح بیانو کې دوی ته د هغې خبرو چې کوم دي پای کې اختلاف کوي هغه اختلاف د دې دا مختلف غلط عقیدې وي ته ورته د دې وضاحت وکړه چې نه الله دپاره زامن شته نه د الله دپاره لوریان شته نه د الله بیبي شته او دغه شان چې کوم دی دا کوم څه تاسو د ځان نه حرام ګرځولي دي حلال څیز نو دا په خپله باندې یو څیز تاسو حلال او حرام نشئ ګرځولی کوم څیز چې الله حلال او حرام ګرځولی دي هغه به حلال او یا حرام وي لهذا تاسو د ځان نه چې کوم د بوتانو په نوم باندې کوم ځناور پرېږدئ هغه ستاسو په وینا باندې حرامېږي نه یا تاسو د یو ځناور غوږ سوري کې یا چې کوم دی هغه ځناور چې هغه مسلسل ماده بچي راوړي هغه بیا تاسو ځان باندې حراموئ نو دا حرام نه دي بلکې حلال دي نو دې ورته وضاحت وکړه چې دا ستاسو غلطې عقیدې دي دې نه ځان بچ کې او بیا دا کتاب چې کوم دی وهدى ورحمة لقوم یؤمنون دا کتاب هدایت ته او رحمت ته دا قوم د پاره چې ایمان وروړونکي دي او ایمان والا دي اگر چې دا کتاب قرآن مجید د تمام خلقو د پاره هدایت او رحمت ته خو چونکې مؤمنان د دې نه فایده حاصلولی شي کافران ته فایده نشي حاصلولی ځکه دلته ذکر د مؤمنانو راغی څنګه چې مخکې آیاتونو کې راځي چې هدى للناس دا کتاب هدایت ته تمام خلقو د پاره او بیا فرمایي هدى للمتقین دا کتاب هدایت ته د متقیان د پاره چې اگر چې قرآن مجید د تمام خلقو د پاره هدایت ته و متقیان چونکې د هغې نه فایده اخلي ذکر د متقیانو ذکر شو دغه شان دلته مؤمنانو ذکر شو چې دا کتاب خو اگر چې تمام خلقو د پاره هدایت او رحمت دی خو لیکن انجام کار فایده د مؤمنانو ده لہذا د مؤمنان د پاره دا کتاب هدایت او رحمت دی ورپسې بیا اخري کې الله تعالی بیا د خپل توحید او د الوهیت دلیل بیانوي چې والله انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها الله هغه ذات دی چې د اسمان نه اوبه نازلوي بیا په دغه اوبو باندې الله جمدې کوي مړه ځمکه گویا ویرانه بنجر ځمکه چې باران پې وشي په هغې کې بیا زرغونه وشي د شین بوټي پیدا شي پکې نو الله وی دا قدرت صرف زما دی تاسو چې کوم د ځان د کوم خدایان جوړوئ نمرود او فرعون ته عیسی علیه السلام ته یا د بوتان تاسو دا خدایان ګرځوئ نو د دې عزیر علیه السلام او د عیسی علیه السلام یا د نمرود فرعون د پیدایش نه مخکې هم ما دا
باران د اسمان نه نازل کړی دی او په دې باندې ما ځمکه زرغونه کړې ده او چې کله هغې دنیا نه ختم شو لاړ هغې نه پس هم چې کوم دی دغه باران د اسمان نه وریږي په هغې باندې ځمکه ویرانه ځمکه چې کوم دی هغه زرغونه کیږي نو دا صرف زما قدرت دی دا بوتان خو بې حسه څیزونه دي تاسو په خپل لاس باندې جوړ کې سمودی عبادتو کې بې وغورځوئ لہذا د دې بوتانو نه دا قدرت طاقت شته چې دوی د اسمان نه باران نازل کی او یا د پاغي باندې ځمکه زرغونه کی او نو څوک داسې شته چې دا دعوه کی چې دا باران زه د اسمان نه نازلوم دا ځمکه زه زرغونوم نو چې هر کله نور مخلوقات دا دعوه نشي کولی او دا دعوه صرف د الله ده چې الله وایي زه چې کوم دی د اسمان نه اوبه نازلوم او پاغي باندې ځمکه زرغونوم لہذا دا عقل تقاضا خدا ده چې بنده دا خبره باندې غور کی په غور سره ووري او بیا د الله د اولوهیت او د توحید اقرار کی چرا دا پکم یو نظام باندې د اسمان نه باران وریږي او پاغي باندې ځمکه زرغونیږي دا د خبره ثبوت دی چې دا باران او د ځمکه زرغون یو صرف یو ذات الله دی چې هغه د اسمان نه باران هم ورول شي او د ځمکه زرغونه کول هم شي او لہذا هم د دې الله باندې ایمان ول پکار دي او هم د الله عبادت کول پکار دي دویم په دې آیت کې د دې خبرې وضاحت شو چې څنګه الله تعالی دا مرز مکا ویران زمکا دا دوباره جمع دی کولی شي هم دغه شان الله تعالی دا انسان چې کله مړ شو نو دی دوباره جمع دی کول باندې الله قدرت لري ویا په دې کې داغه خلقو پاکدي باندې رد راغی څوک چې د مر نه پس دوباره جمع دی کېدل نه مانی الله غزاد چې څنګه مرز مکا هغه دوباره پاغي کې جون راوستي شي هم دغه شان الله قدیم قادر دی چې الله تا انسانان دوباره هم بیا جمع دی کولی شي تالله لقد ارسلنا الى من قبلك قسم دی د الله چې په تحقیق سره الله مونږه را لګلی دي پیغمبران امتونو ته وړاندې دستانه فزین لهم الشیطان اعمالهم پس خسته کړو هغوی ته شیطان اعمال د دوی چې هغه کفر او شرک فهو ولیهم اليوم پس دا شیطان دوست د دوی نن ورځې د دې دوست دی ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره عذاب درناک دی وما انزلنا علیک الکتاب نه دی نازل کړي مونږ دا کتاب پتا باندې الا مگر د دې دپاره لتبین لهم الذي چې تو واضح کولو بیانو کې دوی ته د هغې خبرو اختلفو فيه چې په کوم کې دوی جګړې کوي او اختلاف کوي وهدى ورحمة او دا کتاب هدایت او رحمت دی لقوم یؤمنون دا قوم دپاره چې ایمان وروړونکي دي والله انزل الله هغه ذات دی چې نازل کړی دی من السماء ماء د اسمان نه اوبو فاحیا به الارض پس جمع کوي په دغه اوبو سره ځمکه بعد موتها پس د هغې د مرګ نه یعنې د هغې د ویران کېدو بدل کېدو نه پس الله دغه ځمکه بیا په دغه اوبو سره جمع کی او په هغې کې زرغونه شین بوټي پیدا کی ان فی ذلک لآیة یقینا په دې کې نښه ده د الله د قدرت لقوم یسمعون د هغه قوم دپاره چې دې خبرو ته غور سره غوږ ایږدي تالله قسم دی وي د الله لقد ارسلنا په تحقیق سره رالیږلي دي مونږ پیغمبران الی امتونو ته من قبلک وړاندې دستانه فزین لهم الشیطان اعمالهم پس خیسته کړو هغوی ته شیطان اعمال د هغوی هغه کفر او شرک ورته خیسته کړو فهو ولیهم اليوم اوس موجوده زمانه کې هم دا شیطان د دغه کافرانو دوست دی ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره عذاب بیا درناک د جهنم اور دی وما انزلنا علیک الکتاب الله مونږ نه دی نازل کړي دا کتاب پتا باندې الا مگر نازل کړم دې دپاره لتبین لهم الذي چې تو واضح بیانو کې دوی ته دغه خبرو اختلافو فيه چې کوم کې دوی اختلاف کوي او جګړه کوي وهدى ورحمة او دا کتاب هدایت او رحمت دی لقوم یؤمنون دا قوم دپاره چې ایمان وروړونکي دي والله انزل من السماء ماء الله نازلوي د اسمان نه اوبو فاحیا به الارض بعد موتها پس بیا جمع دی کوي په دغه اوبو سره مړه ځمکه یعنې جمع دی کوي ځمکه پس د هغې د مرګ نه یعنې د هغې د ویران کېدو بنجر کېدو نه پس
इन फी ज़ालिका यकीनन पदी की लआयतन खामखा नखी द अल्लाह द कुदरत ती लिकौमिन दा कौम द पारा यस्माऊन ची दा खबरी पगवर सर ओरी।